که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په افسټ فنکشن باندې کار کوم چې افسټ فنکشن څه کار کوي. هغه هم د ریفرنس لپاره موږ کارو چې افسټ موږ د ریفرنس لپاره کارو. لکه مثال ته آی ډی د اپریل مثال لاس سلور دی شو ورته چې افسټ مثال ته تاب ورته چې ریفرنس د کوم ځای شروع کړه د دې ځای شروع کړه. ریفرنس می شروع کوي چې را سوم کې ده یو دوه درې دریم را او کالم سوم کې ده د دې نه ګوره د دې نه دی خواته یو دوه درې سلورم کالم. مثال موږ د دې دا وایلو راکړو انټر کوو. مثال 200 428 مثال 428 دا وایلو دی. مثال چې موږ دا د دې افسټ په مرسته باندې راوخسته دا چې 428 وایلو د کوم فنکشن په واسطه د افسټ فنکشن په واسطه چې دلته موږ کار کړ افسټ مثال ریفرنس مثال کوم ځای د ریفرنس دی چې سٹارټ مثال دا مونږ ورته ویل چې څومره را د دې سٹارټ پاینه لاندې به حسابوي یو دوه درې را او مثال ورته کالمونه چې حسابوي د دې سٹارټینګ پوینټ نه چې مثال ریفرنس پوینټ نه د خو د کالمونه حسابوي چې یو دوه درې څلور مثال څلور کالم دي دا د دې نه ورته حسابوي. دا چې افسټ فنکشن ساده شکل چې مثال څنګه کوي موږ د افسټ فنکشن د سم کول لپاره هم استعمالولای شو. اوس کله تر شم زه ورته چې مساوي ورته چې سم مثال سم فنکشن اول ورته بیا ورته چې افسټ مثال په دې کې چې افسټ په سم فنکشن کې داخل افسټ. اوس ریفرنس ورته ورکوم د دې مثال ورته چې دا کالم دی ریفرنس مثال د کوم را نه شروع کی دا اول را نه شروع کی او مثال کوم کالم نه مثال کالم ورته وایو چې صفر ځکه چې یو کالم د دې کالم چې دا د شروع کی ورته چې د درې کالمونه ماته هیډ چې مثال هیډ درې کالمونه ماته چکه درې روګانې ماته جمع کا انټر وهمه اوکې. مثلا یو قوس منو ورکړی مثلا د ریزلټ دا شو که دا دلته سلیکم دلته وګورئ ریزلټ سیم تو سیم دا دی. بیا ورته چې مثال مساوي سم او بیا راشم دې ته مثال دا درې جمع کم نو د دې دواړو نتیجه به سره یو شی وي. مثال دا ګوره دا دواړه سره یو ویلو دي. اوس راځم د بل اگزامپل ته پاس راځم. مثال په دې اگزامپل باندې کار کوم دلته ورته چې مساوي ورته چې افسټ اول سم مثال جمع کوم ورته چې افسټ فرست نمبر مثال ورته چې افسټ ریفرنس چې د سیلز ته په سیلز کې ورته چې را مثال 1 کالم مثال 0 ورته چې 0 او هیډ مثال دا دې کې چې سو ورته ولیکل همغه هیډ دی. ویټ نو ورکوم او انټر مثال یو قسم ورکړ به دویم قسم ورکړ دا اوس وګورئ مثال د دې ویلو د 15 مثال څو ده دا ده ټوټل که زه ورته اوس وایم چې مساوي سم او راشم ورته یو دوه درې څلور پنځه مثال 15 انټر کم نو د دې او د دې نتیجه دواړه سره مساوي ده. که زه دا لاس کم ډاینامیکلی مثال لاس دلته ولا شي دلته بیا مجبور راشم بیا پنځه نورې ورکړه کم دا یو دوه درې څلور پنځه مثال بیا انټر کوم چې ماته هغه نتیجه چې دی کې ده هغه نتیجه ماته راکړي. نو دا چې افسټ فورمولا څنګه کارول شي. افسټ دا فورمولې چې دي تاسو مثال زه تاسو ته لار خیم چې مثال دا د فرق کارول کوي یو دوه درې مثال ته کار کوم نور تاسو په خپل کار کوي چې د کوم ځای لپاره هر چا مسلک جدا دی. مثال تاسو په یو دفتر کې په یو مسلک کار کوي دا غي کې مثال بل شکل باندې تاسو استعمالوي خو دا نستډ فنکشن مثال نستینګ کوي او یو فنکشن په بل فنکشن کې کاروي هم د مخکې ځای کله چې مثال تاسو څومره پریکټیس کوي هغه نوې میتودونه زده کوي هغه نوې مثال په ښه طریقه سره د فنکشن کاروي. مننه چې تر دې دمه زما سره وي. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.